د ژبې آفتونه خو ډېر زیات دي. موږ تاسو انسانان یو، کله کله په مجالسو کې چې سره کینو نو غیبت کوو او نورو پسې تهمت وایو او کله کله چغلي رانه کېږي. موږ تاسو انسانان یو، خو بهترین موسم خپل ژبې د کنټرول لپاره هغه د رمضان مبارکه میاشت ده. غیبت څه ته وایي؟ ذکرک اخاک بما یکره، هغه شی چې ستا ورور، ستا دوست، ستا مسلمان ورور نه خوښېږي او ته د هغې پس شا پسې خبرې کوي، دا غیبت شو. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم کور ته چې وه ښځه راغله، رسول صلی الله علیه وسلم تشریف نه درلودو او بیا وروسته عایشې رضی الله تعالی عنها ورته وویل چې یوه ښځه راغلې وه، ستا پوښتنه یې کوي څنګه ښځه وه؟ وی لنډ قمیص یې ښځه وه، قمیص یې لنډ و. رسول صلی الله علیه وسلم ډېر غوسه شو، وی رسول صلی الله علیه وسلم قمیص خو رښتیا هم لنډ و. وی عایشې که چېرته قمیص اوږد وای او تا ویلي وه چې لنډ خط یې ښځه، نو دا بیا تهمت کېدو. د دې اندازې پورې هم باید موږ تاسو متوجه اوسېږو خپلو ژبو ته. کیدای شي ستا د ژبې نه یوه خبره هم ووځي، لا یلقي لها بالا، انسان به ورته متوجه هم نه وي او په هغې باندې جزا اویا غوټې په جهنم کې، اویا کاله 70 خریف په حدیث شریف کې راځي. راځئ چې خپلې ژبې په روژه کې کنټرول کړو او خپل ځانونه ترمیم کړو.